عبادت پکېږي یو د دغه الله جل جلاله او بل الرحمن د دې الرحیم د دې هغه برکات تاسو واورېدل نو چې څه قسم حاجات یا رحمان او یا رحیم ډېر ډېر وایي الله به حاجات ضروریات هغه به الله جل جلاله برابروي او هر انسان په دنیا کې چې الله جل جلاله کوم انسان پیدا کړی دی دا انسان وایي چې ماته د الله کامیابی راکړي ماته چې الله کامیابی راکړي نو یو سړی ګوره یو ماشوم دی یا لوی دی دی که سکول وای تعلیم کوي دی وای چې یو ورځ به داسې راځي زه دا تعلیم کوم زه دا سکول وم چې زه به کله هم کامیاب شم د خپلې کامیابۍ دپاره کوي یو سړی امتحان ورکوي دی په زړه کې دا خبره راولي چې یاره زه به کامیاب شم که کامیاب به نه شم او په ښو نمبرو به پاس شم که په کمو نمبرو به پاس شم اوس تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي چې کامیابي وایي څه ته کامیابی دی ته وایي چې کامیابی یو ښه مقصد ته رسیدو ته وایي بنده یو ښه کاري یو ښه مقصدي دی وایي چې زه هغې ته ورسم یو ښه مقصد ته ورسم یو ښه کار ته ورسم دې ته څه ویلی شي کامیابی ګوره یو لکه یو زمیندار دی هغه زمیندار فصل وکړو هغه محنت کو هغه فصل د اوریبو سنبالی کو نو دې سوي چې فصل دې سنبال کی ارسو کې دی وای ماته الله کامیابی راکړه الله ماته کامیابی راکړه په خپل کار کې یو سړی دی هغه د سکول تعلیم وکړو یا هغه نوکر شو یا نور څه کارونه هغه برابر شو نو دی وای الله ماته کامیابی راکړه د انسان فطرت دا دی چې زه کامیاب یم هر سړی وای چې زه کامیاب یم دې کامیابی غواړي ناکامي هیڅ څوک نه غواړي مونږ چې کم یو سیس پسې لګېدلی یو سحر نه تر ماښامه پورې مونږ کوشش کوو چې یاره مونږ کامیابي حاصلو نو د دنیا دپاره کامیابي حاصلو مونږ تعلیم کوو اگر چې دا به هم کې لګه یو سړی د دنیا کامیابي غواړي دا به هم کوي دی د دنیا دپاره به دې کوشش کوي مونږ تاسو ته خدا نه وو علماء کرام یا تبلیغ والا حضرات یا نور تاسو ته خدا نه وو چې تاسو د دنیا کار وکوئ یا تاسو صرف په جماعت کې ناسه یا تاسو بل څه مقصد هغه مو کوئی صرف تاسو دا کوئی نه مونږ د تو خپل مزدوري خپل نوکری د دنیا کارونه دا هر څه وکې په دې کې خو مونږ وو چې په دغه کې کامیابی غواړي د انسان فطرت دا د چې مال الله کامیابی راکړي ته په دغه کې کامیابی غواړي دا ستا د دنیا کامیابی ده دا به هم کې اصل کامیابی دی د صدا د اخرت ته چې مال الله جل جلاله د اخرت کامیابی راکی او د الله په نس ښه کامیابی هغه د چې کم سړی د اخرت په کار کې دی کامیاب شي د الله په نس دغه ښه کامیابی ده او د الله په نس باندې کامیابی دا ده چې د الله رضا پکې نصیب شي الله درنه راضي شي الله درله جنت درکړو دا د دنیا دا د الله جل جلاله دا د وکړل اصل کامیابی دا ده یو سړی دنیا وګټي ډیر دنیا وګټي یو سړی او د خپل رب خفه شو الله جل جلاله ته خفای د دنیا ګټي د الله عبادت نه کوي د دنیا ګټي د الله بندگی نه کوي د دنیا ګټي د قران کریم تلاوت نه کوي د دنیا ګټي د رسول الله مبارک په طریقو باندې عمل نه کوي که یو سړی ډیر دنیا وګټلا او د خپل رب خفه دی د الله عبادت نه کوي الله جل جلاله ته نه خفه دی دا د کامیابی نه ده کامیابی هغه ده چې تا نه خپل رب راضي شو کامیابی هغه ده چې تا ته الله جنت نصیب کې دی ته کامیابی وای نو موږ تاسو به دغه کامیابی د دې کوشش په موږ تاسو کو او قران کریم کې هم الله جل جلاله فرمای قد افلح من تزکا یقینا حقیقی او یقینا کامیاب شو مقصد ته ورسید هغه څوک چې د هغه زړه صفا سوتره شو خپل زړه پاک کو خپل زړه پاک کو تزکیه د زړه وکړه او تزکیه څه ته وایي د تزکیه ډېرې معناګانې دي خو د عرف او اصطلاح دا معنی ده چې باطن او زړه دې پاک وساتي دې ته څه وایي تزکیه ورته وایي چې د خپل باطن پاک کی د خپل زړه صفا کی دې ته څه ویلی شي تزکیه ورته ویلی شي بل تزکیه اصل خبره ده چې د خپل عقیدې حفاظت وکړي د زړه صفا کی او د دې زړه نه ټولې ګندګۍ هغه ختمې کړي د عقیده بالکل صحیح اصل شی هغه څه شی هغه عقیده ده چې عقیده دې خرابه شوه ته بیا ډېر نیک اعمال کو دا داسې دي
لکه یو سړی چې سکارو کې او بس یو ډب ته ورلړ کی د دې مثال داسې دی نو داسې به کوئی چې د اول به عقیده د هغې حفاظت به کوئی عقیده به صفا ساتئ ستره به ساتئ دا خو بنیاد شو چې عقیده به صفای اوس یو سړی دی دی روجي نیسي منځونه کوي او هر وخت د سره تسبیح دی د الله ذکر کوي او د عقیده خرابه ده عقیده برابر نه ده دغه سړی دا هر څه داسې دي لکه د الله په نسبت باندې دا د ماشي د وزر برابر هم نه دي چې د عقیده برابر نه ده اوس تاسو ته یو خبره کوم ابو جهل دا څومره د مکی او سردارو دغه ابو جهل چې و د به د حاجیانو ډیر خدمت کو حاجیانو له به جامې ورکولې حاجیانو له احرام به ولا ورکوي ها په دې کې طواف کوي دغه ابو جهل به داسې کول چې حاجیانو له به روټۍ ورکوله دغه ابو جهل او د ابو طالب د دی د زمزم د اوبو خدمت هغه د دی په لاسو باندې او چې ایمان وسره نو څه فائدې ولا ورکړه عقیده د دی برابر نو څه فائدہ ورته ملاو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د صفا په غونډای باندې ودرېد او پیغمبر علیه السلام او فرمایل قولوا لا اله الا الله تفلحوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل یا ایها الناس اے د دنیا ټول خلق قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله او ای تاسو به کامیاب شئ پیغمبر علیه السلام دا نو ویلي چې تاسو ډېرې پیسې وګټئ کامیاب بشئ تاسو ډېره دنیا وګټئ کامیاب بشئ نه پیغمبر علیه السلام وی چې تاسو ټول خلکو ته دا اعلان وکړو چې تاسو کلمه د لا اله الا الله وای محمد رسول الله تاسو به کامیاب شئ پیغمبر علیه السلام د مکی مکرمه په لارو کوڅو کې با پیغمبر علیه السلام بغردیدو رسول الله مبارک په आवाज کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا پیغمبر علیه السلام بوي چې تاسو وای اے خلق لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ کامیابی په دې کې دا ابو جهل هغه چې په پیغمبر علیه السلام صحیح کا ریګونه او خارې به راواغستې او په پیغمبر علیه السلام باندې به وشندلې او ابو جهل به دا आवाज کو اے خلقا دې مو چرته دوکه نه کی دوکه مو چرته نه کی ابو جهل بوي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مو دوکه نه کی او بل به دا خبره کوله وی واوري خلقا دیکھو پلارو کو سو د مکی مکرمه کی ګرځي دا आवाजونه کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق تاسو کلمه لا اله الا الله هو تاسو به کامیاب شئ ابو جهل به خارش اندلې بیا به سوې وې دې مو دوکان کی او بل خبره ودا کولا وې د پلار نیک دین چته پرې نه دی د پلار او نیک دین دې چرته پرې نه دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وې چې واوري ګوره دا خبره ایمان راړی ګوره خپل عقیده دا برابر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځلې د صفا په غونډای باندې ودرېدو رسول الله مبارک یو आवाज وکړو په اوچت आवाज باندې وې پیغمبر علیه السلام خپل لور ته اے فاطمه واوره ګوره ایمان او عقیده دا چې برابرۍ ګوره چې ایمان چا سره نه او خپل لور ته وې اے فاطمه د خدای نه دې نشم بچ کولی چې ایمان د سره نه ګوره ایمان داسې بهترین شی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خپل ترور ته خپل پپو ته صفیه ته هغې ته دا خبره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې ترور قسم په الله که د خدای نه مو بچ کم چې څو مو ایمان نه راوړی ایمان دا یو لوی دولت دی نو ایمان چې راړی ګوره ایمان دا ابو جهل ابو لهب ابی طالب دا چې کومو دی ایمان ورته الله نه دی نصیب کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته ایمان نصیب نشو ابو لهب ته ایمان نصیب نشو ابو طالب ته ایمان نصیب نشو یعنی ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې څومره خدمت کړو د نیکه نه چې رسول الله مبارک کله پاتې شو بیا ابو طالب د پرورش کو پیغمبر علیه السلام خدمت به کو دی ابو طالب او دومره خدمت ورله کړو تاسو ته مخکې ما دا خبره کړې وه چې په جهنم کې ابو طالب چې کوم دی دته به سپک عذاب ملاویږي پیغمبر علیه السلام او فرمایل او سپک عذاب به کمی سپک عذاب به دی چې د دې خپو ته به د اور پڼې اچېدلي د هغې په وجه به دماغ په سر کې خوټ کېږي دا سپک عذاب دی
دا د چا دی د ابو طالب او تاسو ته دا خبره ما مخکې کړې وه چې د پیغمبر علیه السلام پرورش کړو د هغه تربیت یې کړو د به پیغمبر علیه السلام راواغسته ابو طالب هغه به په شا باندې کینو هغه به په اوږه باندې کینو پیغمبر علیه السلام به کله چې دی به پروت په خپله سینه باندې به واچو پیغمبر علیه السلام به په خپو باندې کینو رسول الله مبارک به په اوږو باندې کینولو نو کله چې ابو طالب هغه چې کوم ځای د رسول الله مبارک بدن سره لګېدلی دی په هغه ځای باندې به اور د جهنم اثر نه کوي نو دا ټول بدن د پیغمبر علیه السلام سره لګېدلی سیوا د سر نه او د خپو د تلو نه نو ماشوم چې بنده ګرځئ نو په سر باندې نه کینئ په اوږو باندې کینئ او د خپو تلی دا څوک ماشوم سره نه مږي عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه به فرمایل وی که ابو طالب ته دا پته و چې زما په دې واره کې دومره کمال دی چې زما دا بدن دا د بدن سره ولګي اور د جهنم باندې به نه سوځي هغه به ورسره دا خپل سر او دا خپل تلیم او عطاالله شاه بخاري صاحب او ځلې به ورسره دا مږلیو هغه ته دا پته نه وه او ابو طالب ابي لهب او ابو جهل دی ټولو ایمان نه دی راوړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ابو طالب ډیر کړو او کله چې ابو طالب مړ کېده په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی ابو جهل ورته ناست دی عتبه ورته ناست دی شیبه ورته ناست دی ټول تینا چاپیره ناست دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ابو طالب ته وی داسې کار وکړه کاکاجي زما ترې دومره کار وکړه چې زما په دې غوږ کې پټه غوندې کلمه ووایه نو بیا الله سره زه پوه شه او زما کار پوه شه صرف پټه غوندې زما په زړه دما په دې غوږ کې کلمه ووایه او خپل تره ته دا خبره کوي وی کاکاجي واوره ګورې که دا کلمه دې نه ویلي د لا اله الا الله محمد رسول الله وی د الله په دربار کې زه اسم نشم کولی چې څو دې دا کلمه نه ویلي پیغمبر علیه السلام سوی خپل تره ته که دا کلمه دې نه دی ویلي د الله په دربار کې د اسم نشم کولی خپلې لور ته ووی فاطمې ته ووی خپلې پپو ته ووی صفیې ته چې واوره دا خبره که کلمه مو نه ویلي ایمان د سره نه د الله په دربار کې د اسم نشم کولی وګوره ایمان څومره لوی دولت دی الله موږ له ایمان را کړی دی الحمدلله د دې ایمان د برکته به موږ به الله جل جلاله د دې د برکته په جنت کې داخلي او پیغمبر علیه السلام ابو طالب ته دا خبره وکړه کاکاجي که دا ایمان د سره نه زه هېڅ نشم کولی او زما په دې غوږ کې پټه غوندې کلمه ووایه پټه غوندې وی ښه وی دا نشم کولی وی نه وی په دغه ټیم کې هم وی د الله په دربار کې زه پوه شه او زما کار پوه شه خو زما په دې غوږ کې پټه غوندې کلمه خو ووایه وی نه وی عباس رضی الله تعالی عنه دی ورسره ناستو روغ غوندې وی عباس صاحب غوږ ور نږدې کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی عباس سی وی اخیری خبره وی سوکړه وی ابو طالب اخیری خبره دا وکړه ابو جهل ورته وی عتبه د ټول ورته وی چې د پلار نیکه دین ګوره پرې نه دی پیغمبر علیه السلام ورته وی کاکاجي اوس هم ایمان راړه نور زما کار دی نو چې اخیری وخت و شونډې خوځېدې دي عباس صاحب ورته سر ور نږدې کړ نو په دغه ټیم کې څه وی د پلار نیکه دین نشم پرېښودی د پلار نیکه دین دا نشم پرېښودی او وی دا نشم کولی او په دغه وخت کې دا اخیری خبره وکړه او سای لاړ اخیری خبره دا وکړه او سای لاړ او په یو خبره تاسو ته بله کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار کوم یو کس چې د شرک کوي د عقیده د شرکی نو الله جل جلاله جنت په د باندې حرام کړی دی د ځای کم دی دوزخ د د بسوک مددگار دی او تاسو ته یو بل خبره دا کوم ګوره چې ایمان وسره نه قضیه پیغمبرم شي د هغه پلاری ایمان وسره نه دوزخ ته وځي ایمان وسره نه جهنم ته ودی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د هغه پلارو آزر د ابراهیم علیه السلام پلارو ایمان نو راوړي هغه ورلا بخنه غوښته وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه هغه ورله بخنه غوښته
او دا استغفار به ولوي بخنه به ورغوخته ابراهيم عليه السلام دا پلار آزر چې کم دی به پرشتونی ولی او جهنم ته به غردی ابراهيم عليه السلام به الله جل جلاله ته چغي کی اے الله تا خو ویلو چې اے زما پیغمبر د به تا رسوا کوم نه رسوا کوم بده نه دا د ما رسوایی نه ده چې د ما په مخ کې زما پلار پرشتونی ولې او هغه چغي وباسي او پرشتي جهنم ته غردي ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ګوري ابراهيم عليه السلام ورته وي چې دا د ما رسوایی ده الله ورته وي ابراهيم عليه السلام لکبره وګوره د پلار ته دي چې هغه کله پلار ته وګوري د پلار شکل به الله دومره بد شکل کړی لکه مونږ تاسو وګوره شکل خو بدلیږي نه او مونږ تاسو یې د دې پلاني دا شکل ډیر بد شکل دی بد شکل دی ایګوره دغه شکل خو بد شکل نو د ابراهيم عليه السلام د هغه د پلار دا شکل دا به بد شکل شي هغه به نفرت کی او پرشتي به د خپل لاسونه اونسي او جهنم ته به ورغزار کی تاسو تمام مخ کی وې زیه پیغمبر دی ابراهيم عليه السلام څومره لوی پیغمبر دی تاسو تمام ویلو چې د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې الله جل جلاله سلور زره پیغمبران پیدا کړی دي او څومره لوی پیغمبر ابراهيم عليه السلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس لوی مرتبه په انبیاو کې دا د چا د ابراهيم عليه السلام نه زیه څومره لوی پیغمبر او پلار آزر ایمان نه دی راوړی او پرشتي به د لاسون او خپونه اونیسي او پړ مخې به جهنم ته ورغزار کی د ایمان چې الحمدلله الله مونږ تاسو لا ایمان را کړی او تاسو دی خبره تبیا وګورئ ابو جهل ته وګورئ په بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګورئ هغه ابو جهل کوم ځای کې دی او دا غینه مخکې رسول الله مبارک ویلو چې د بدر جهاد لا نشوي پیغمبر علیه السلام وی چې پلانې سړې بدی د کی مردار پروتي ابو جهل بدی ځای مردار پروتي پلانې بدی ځای پروتي صحابه وی چې کله دا جهاد وشو او مونږ لاړو چې کم کم ځایونه رسول الله مبارک یاد کړیو په هغه ځای باندې یو کافر دا غټ کافران چې په بدر کې دا ټول مردار پراتو پیغمبر علیه السلام وی چې کله بدر غزا دا ختم شو پیغمبر علیہ السلام وی وګورئ چې ابو جهل په سحال کې دی عبد الله ابن مسعود وی زور لرالم چې ما وګتل ابو جهل پروت ته بدن وی یخشوي دی او پروت ته خصاف کې لاشتا وی زر عالم او په دې سینه ورلکین استم وی ما وتوی چې واورا ابو جهل څنګه اوس ته خیال د پیغمبر علیہ السلام داغه متعلق ته اوس خیال دی عبد الله ابن مسعود وی چې ډومبای خبره خوراته دا وکړه وی چې پسینه مې ورله ټوپو وی راته وی دومره تکبر په ابو جهل کې وی وګوره کنه څومره غټه سینه الله را کړې ده وی د سردارانو سینه څومره غټي دا خبره وکړه ډومبای بیا ورپسې سوی ابو جهل عبد الله ابن مسعود ته وی چې سر دې اوس پرې کوم تور را سره د سر دې کټ کوم وایا راته پزړه کې دې اوس څه خبره ده او د پیغمبر علیہ السلام په باره کې اوس سوای ابو جهل وای چې واورا چې د کم وخت نه پیغمبر علیہ السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او څومره نفرت مې ورسره څومره بغض مې ورسره دا غینه سیوا مې دې ورسره اوس وی سر دې کټ کو ورته وی سر مې کټ کې وی خو وی دا سر مې لږ اوچت کټ کا چې زما دا سر په ټولو سرونو کې اوچت ښکاري چې خلک وایي چې دا د سردار سر دی دا د سردار سر دی دومره لوی تکبر په ابو جهل کې دومره لوی تکبر او بیا څه چلو کو بیا داسې وکړل چې سر ورله کټ کو راله د پیغمبر علیه السلام مخې ته کېښودو وی دا د ابو جهل سر دی پیغمبر علیه السلام سووي الحمدلله الحمدلله یو ظالم خو خدای ختم کړ د مقدس مکه نه اصل شی دا وګوره بلال صاحب ته وګوره د کم ځای نه راغلی الله ول ایمان ورکړو څومره لوی مقام او مرتبه ده تاسو ته خبره په دې باندې کوله چې څومره لوی مقام دی په ذکر کې د الله په ذکر کې په ایمان کې تاسو تماوي اول ایمان او عقیده هغه چې صحیح بیا د الله جل جلاله عبادت او بیا تاسو تما دا خبره مخکې هم کړې وه چې پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې زړه ته زنګ لګي صحابو ته نه تاسو کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم زړه ته چې زنګ لګي
او څنګه پیغمبر علیه السلام او فرمایل څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي داسې زړه ته هم زنګ لګي. نو صحابو ته فوراً قربان د صحابو نشم فوراً یې ته تپوس وکړو د الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې زړه ته زنګ ولګي دا زړه صفا کېږي په څه باندې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل مرګ ډېر یادول. موږ او تاسو چې مرګ ډېر یادو چې یو سړی مرګ ډېر یادوي چې آو دا مرګ به مال راځي زه به الله سره مخامخ کېږم الله به مانه تپوس کوي په دنیا کې مې تاله ژوند درکړو تاله مې عمر درکړو تاله مې ځواني درکړې وه دا دې په څه کې خرچ کړې وه د دې په باره کې به الله درنه تپوس کوي. دا دغسې خو نه دی چې یو سړی وایي بس دکسې به ژوند تېروم چې څه مې خوښوي هغه به کوم نه. د دې په باره کې به الله درنه تپوس کوي. الله به وایي عمر مې درکړو ځواني مې درکړې وه تاله ما ژوند درکړو تاله ما رزق درکړو ووایه بنده تا څه کړي دي تا په دې خپل عمر کې څه کړي دي تا په دې ځوانۍ کې څه کړي دي. د دې ټولو په باره کې به الله جل جلاله د انسان نه تپوس کوي. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې څنګه اوسپنې ته زنګ لګي رسول الله مبارک او فرمایل داسې زړه ته هم زنګ لګي. صحابه ترې نه تپوس کوي د الله رسوله د الله پیغمبره د صفایۍ صورت یې څه دی دا زړه به صفا کېږي په څه باندې. رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې مرګ ډېر یادول مرګ به یادوي. نو که چېرې مونږ مرګ یادو نو زمونږ به دا کیفیت په دنیا کې دا حالت په زمونږه مونږ وته چې مرګ چاله راشي و دا دله راغی د مونږ له به کله راځي نه. مرګ داسې مرګ چې دی الموت یأتي بغتة مرګ چې دی نو دا ناڅاپه راځي انسان ته پته هم نه مرګ ورته راشي. بنده یو طرف ته رواني مرګ ورته راشي د بنده په زړه کې یو اراده چې دا به کوم دا به کوم او زه به ذکر کوم د الله او زه خو اوس په ځوانۍ کې مرګ له ماله نشته ودرېږه بوډا کېږم به بیا به چېرته ګیره پرېږدم بیا به چېرته حج کوم بیا به چېرته عمره کوم بیا به چېرته جومات ته ځم او پته نه وي ورته او چې معمولي غوندې داسې د الله حکم وشي هلکه په څه باندې مړ شه بس ټایم برابر د زړه دوره پرې راله دا چلو شه دا په یو درنګ کې دی مرای خرابه شو مړ شو سینې خرابه شو مړ شو او دا چل پې راغی دا مرګ چې نیټه برابر شي دا به نه کې مرګ ته به هر وخت ځان تیار ساتي او د مرګ دپاره هر وخت تیارې به کې دا په دې تمه کېږي به نه چې زه به بوډا کېږم او بیا به زه بیمارېږم. اوس تاسو ولیدل بس یو درنګ کې وخت پکې اوس نه لګي نو چې مرګ ته هر وخت بنده تیاري او بیا دې ته ارمانونه کي دا دې ارمانونه کې چې یاره په دنیا کې الله دا به مې کړو دا او دا ونه وایي الله ته چې الله بیا مې اوس دنیا ته ولېږي دنیا ته مې بیا ولېږي چې زه بیا نیک اعمال وکړم زه به الله ستا نافرماني نه کوم زه به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغوی حکمونه به منم هر څه به کوم ټول کارونه به زه کوم. الله به ورته وایي نه بنده بس دنیا ته مې مخکې لېږلی وي او دنیا ته لاړې مهلت مې درکړی د مهلت هغه وقفه اوس ختمه شوه بس اوس د دنیا نه رالې اوس ما ته مخامخ شوې. او تاسو وګورئ رحمان بابا یو څو شعرونه دي که نه هغه یو کتې لاړل شاهان او سلطانان په هېچ چا نیمګړی نه شو دا جهان. او بیا څه وایي که دروغ وایم نو ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان چې همیش به په قربان بللې اوس دې غږ در باندې وکړي چې قربان. دا څه شو او دا مالونه دا مور او پلار تاسو سوچ وکئ په دې دنیا کې څومره خلک روان دي د آدم علیه السلام نه راواخله او خلق د دنیا نه روان دي که انسان په نیکو اعمالو د مرګ نه بچ کېده نو یو پیغمبر به د دنیا نه تلو نه به وتلی که انسان د مرګ نه په بدماشۍ باندې بچ کېده نو تاسو ووایئ چې فرعون نمرود دا غټ کافران دی به تلي د دنیا نه که په مال باندې یو سړی د مرګ نه بچ کېده نو قارون به تلي د دنیا نه خپل مال او خزانې او کنجانې هر څه په سر انبار دي او تر رستر قیامت به په ښکته باندې رواني خپل مال او کنجانې خزانې هر څه هغې په سر باندې انبار دي هېڅ فایدې ورته ورنکړه تر رستر قیامت به په ښکته رواني. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې زړه ته زنګ لګي صحابه ترې نه تپوس کوي چې د الله پیغمبره د صفایۍ صورت یې څه دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې مرګ ډېر یادول بل د الله جل جلاله ذکر کول په دې سره هم زړه صفا کېږي. بعضې خلک موږ له راشي اکثر دا مسله ډېره راشي یاره جي وسوسې راته راځي وسوسې درته ولې راځي د الله عبادت نه کوې
په زړه دې زنګ لګېدلی دی وسوسې به نه راځي درته ته د الله ذکر شروع کا د الله عبادت شروع کا ته الله یادو الله الله کو نه به راځي وسوسې درته ګوره کله چې وسوسې درته راځي ډیر خلک په دې وجه باندې پریشان دي تاسو ته مخکې ما دا خبره کړې وه یو سړي ته په زړه کې وسوسه راځي دی په دې باندې ګناهګاریږي نه ایمان ته څه نقصان په وسوسه باندې نه ملاویږي د وسوسې نه به بچ کېږي په څه باندې وسوسې نه به بچ کېږي په دې باندې چې کله شیطان درته په زړه کې وسوسه غورځوي الله ته به آواز کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله ته به آواز یو پیرو د هغه مریدو هغه له اجازت ورکوي زه تا ته مې اجازت دی ته ځه چې څه وخت دا مرید ترې را روان شو ورته وایي چې ته خو ځې خو تا نه یو تپوس کوم دا استاد ورته وایي که شیطان راشي تا ته په زړه کې وسوسه غورځوي بیا به څه کې نو چې وسوسه راته غورځوي نو زه به ځم جومات ته او 2 رکعته نفل به کوم او 10 به کوم 2 رکعته نفل به کوم وی بس وسوسه به ختمېږي وی که بیا 2 رکعته نفل وکړي بیا درته وسوسه واچوي بیا به 2 رکعته نفل کوم بیا وی نه ته به ټوله ورځ بس څه کار نه کوې دی به راځي او وسوسه به درته اړه کېږي ته به اودس کې او 2 رکعته مونځ به کې وی څه به کوم د دې دپاره وی چې څه وخت شیطان راشي تا ته په زړه کې وسوسه واچوي ته به چا ته آواز کې الله ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای الله دا سپی رانه کورې که لرې که دا سپی رانه دې رانه لرې که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي ګس طرف ته به داسې لاړې اوتو کې شیطان به نشي راتلی درته د وسوسو د لرې کولو دپاره مجربه وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله دا وایا نشي براتلی درته وسوسه درته راځي آیات الکرسی وایا وسوسه درته راځي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دا وایا بیا درته وسوسه راځي بیا ووایا هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بیا درته وسوسه راځي ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید دا ووایا 3 ځله مصپسې په لاس باندې چوپ کا لاس وګرځو په زړه باندې ان شاء الله وسوسه به درته نه راځي په وسوسې تاسو ته ما بیان کړی دی مستقل په هغې خبرې نه کوم خو خبره مې داسې کوله چې نن موږ ته پریشانۍ دي ټینشنې دي ولې موږ د الله ذکر پرېښودی دی د الله ذکر موږ تاسو نه کوو چې د الله ذکر نه کوو نو بیا شیطان هم را دي مسلط کېږي پیریان به هم را دي مسلط کېږي به تا ته به سکون هم نه او تاسو ته دا خبره ما کړې وه چې سکون او اطمینان به په څه باندې ملاویږي سکون او اطمینان به د الله په ذکر ملاویږي الله قرآن کریم کې وایي الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب چې اطمینان انسان ته ملاویږي هغه د زړه اطمینان په څه باندې د الله په ذکر باندې نو چې د الله ذکر مونږ او تاسو کو بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زړه ته زنګ لګي نو مرګ یاد وي او د الله جل جلاله ذکر کوي نو مونږ او تاسو چې د الله ذکر دا ډیر کو او تاسو وګورئ زمونږ علماء دیوبند ته یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګورئ پیغمبر علیه السلام عائشہ بی فرمایي و یو ځل په پیغمبر علیه السلام باندې وحی رااله وی چې کله وحی ختم شوه عائشہ بی زوی رسول الله مبارک سره کمرې ته لاړم چې څه وخت لاړم پیغمبر علیه السلام باندې خولې راغلې وي تاسو ته د وحی کیفیت ما بیان کړو خولې به پرې رالې یو صحابي وی پیغمبر علیه السلام باندې وحی رااله زما په پتون باندې سر ایښی وی د وحی په دومره زور ما وی چې د ما پتون بالکل چوری شو پیغمبر علیہ السلام باندې بچ کله وحی رااله رسول الله مبارک په کم ساروی باندې ناستو د وحی به دومره زور چې اوخه به پسمکه باندې کې ناسته بالکل او د وحی به په دومره زور چې په سخت یخنۍ کې بم د رسول الله مبارک د تندي مبارک نه خولې بېدې دومره او رنگ مبارک په د رسول الله مبارک زیړ شو دا به وحی پرې راتله وی چې کله عایشه بی بی وحی ختمه شوه او وی زه لاړم وی ما پیغمبر علیہ السلام ته وی چې رسول الله مبارک راته وی چې څوک وی ما ورته وی چې د عایشه یم بیبي ده عایشه بیبي څومره مینه ده ورسره د پیغمبر علیہ السلام یو ځل فاطمه بیبي او عایشه بیبي فاطمه بیبي د رسول الله مبارک لور ده او ډیره زیاته ورته ګرانه وه د هغې بچي ورته ډیر ګرانو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی دي وی فاطمه به د جنت د بیبیانو سردار امام حسن امام حسین چې کم ځوانان په ځوانۍ کې مړه شي د جنتیانو سرداران دا به څوک دا به امام حسن امام حسینی د هغوی څومره لویه مرتبه فاطمه بیبي ورته وایي عایشې بیبي ته یو ځلې چې وایي رسول الله مبارک چرته ځي
نو وی لومبه منکر راشي وی او چې د سفر نه راشي لومبه ما څخه را دي او چې چرته دي نو ما څخه را دي وی رسول الله مبارک باندې زه ډیره ګران یم وی زه د پیغمبر علیه السلام نه پیدا یم زه د هغه د بدن ټوکړه یم وی زه ډیره زیاته ګران یم رسول الله مبارک ته عایشه بیبي ورته وی چې زما مقام وی اوچت دی وی څنګه ګوره چې پیغمبر علیه السلام به یو بیبي به ورسره وه اره بیبي به ورسره وه په پیغمبر علیه السلام به وحی نه راتله خو چې عایشه بیبي به ورسره وه بیا به هم جبریل علیه السلام راته عایشه بیبي وایي او دلې رسول الله مبارک ما ته ووی چې دا د جبریل علیه السلام ما سره ولاړ دی په تا باندې سلام وایي په تا باندې سلام وایي دا عایشې بیبي څومره لوی مقام او مرتبه ده انشاءالله د دې برکات په درته زه بیان کړم د دې چې څومره لوی مقام الله ورکړی دی هغه به د تاسو ته بیان کړم خو بیا اخره کې ورته څه وایي اخره کې ورته عایشه بیبي وی واوره دا خبره وی د قیامت په ورځ باندې ټیک ته وی ته به د رسول الله مبارک لوري خو زی بیبي یم وی د قیامت په ورځ باندې په جنت کې هر یوې ښځې به د خپل خاوند ګوته نیولي او روانه به یې ورسره نو وی واوره تا به د حضرت علي ګوته نیولي او ما به د رسول الله مبارک ګوته نیولي واوره وی دا خبره تا به د هغه ګوته نیولي په جنت کې ما به د پیغمبر علیه السلام ګوته نیولي وي مقام د چا اوچت شو واوره داسې بیبیانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي عایشه بیبي پیغمبر علیه السلام له راځي په رسول الله مبارک باندې وحی راغلی دا پیغمبر علیه السلام ناست دی او دا بیبي وه ډېره مینه وه ورسره او څه وایي ورته هغه پیغمبر علیه السلام ورته وایي څوک یې ورته وایي زه عایشه یم وایي عایشه څوک ته وی دا ابوبکر صدیق لوریم وی ابوبکر صدیق څوک دی نه پیژندل هېڅوک یې نه پیژندل عایشه بیبي وی ما ووی چې اوس په دې ټیم کې وحی اوس د ده حالات بدل دي وی ما ووی چې وګوره د وحی په دومره زور دی په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې څوک پیژني نه او بیا ابوبکر صدیق صاحب څومره مینې ده ورسره د سفر ملګری دی او د غار ملګری دی او بیا هم نه پیژنده ورته وی دوی خپله بیبي نه پیژنده حالات په دغه ټیم کې څه الله سره و هر څه معاملې الله سره وه نو خبره مې دا کوله چې په دنیا باندې دغه ټیم کې نظر نه و وګوره چې الله سره د ذکر معامله وه او وحی راتله خپله بیبي او خپل د سفر ملګری هغه هم نه پیژنده اشرف علي تانوي صاحب تاسو به ټول پیژنئ ډېر لوی سړی تېر شوی زموږ د دیوبند په علماو کې د دې استاد شیخ الهند رحمت الله علیه هغه شیخ الهند رحمت الله علیه اشرف علي تانوي صاحب جلالین یو تفسیر دی جلالین ډیر ښکلی تفسیر دی هغه تفسیر طالبانو وی د شیخ الهند رحمت الله علیه نه چې کله وینو په دې کې وی یو ځای راغی ټولو طالبانو وی چې یاره موږ په دې ځای باندې پوه نه شو چې د دې څه معنا ده په دې باندې پوه نه شو په دې ځای باندې وی ټولو طالبانو دا مشوره وکړه او دا خبره وکړه چې اشرف علي تانوي صاحب ته به وارشي او ته به د استاد نه تپوس وکړې چې ما په دې باندې پوه کړه هغه وی ټیک ته زه به ورشم وی چې رالم ما وی چې استاد ته به مخامخ کېږم څنګه کېنم به ورته څنګه وی چې رالم وی چې څنګه د سهار وختي رالم وی چې څنګه شیخ الهند صاحب د سهار مونځ ځکه خپلې کوټنۍ ته ورغوننوته وی اوس نشته وی ما وکتل ورې بند کړی دی وی چې ما غوږ کېښود وی د الله ذکر یې کو الله یادو وی چې الله یادو د الله ذکر یې کو وی ما وی چې ګوره زه لیټ شوم زه رانلم او هغه رانه ذکر ته لګیا شو طالبان به رانه تپوس کوي چې تا په دې ټکو باندې ځان پویه کو که نه وی ما وی د غوسې نه یخني و هغه څادر مې لړه کړ او داسې ګړبېدم د یخنۍ نه چې دا مې څه وکړل غوسه وه ځان له مې اشرف علي تانوي صاحب وایي زور ورکو وایي شیخ الهند صاحب چې راووتو داسې ذکر یې کړی داسې ذکر وایي چې په سخته یخنۍ کې مخې تک سور او خولې ته بایدي داسې الله یاد کړو الله وی د دې اوس په مقصد باندې مونږ خو ته سر جوړ کړی دی او غب شپ هم ته جوړ کړی دی الله د دې په مقصد باندې دا ان شاء الله په دې د تاسو ته خبرو کوم دا یو ډیر لوی ذکر دی دا یو لوی ډیر ذکر دی د الله ذکر کول وی دومره ذکر یې کړو وی ما ورته وې چې جی ما په دې ځای باندې پوهه کوي په دې تفسیر زنیم پوه شي اشرف علي تانوي صاحب څومره لوی سړی دی شیخ الهند صاحب هغه ترجمه وکړه وی چې په اس یو ټکي زه پوه نه شم ما ته چې جی لګ راکته شي نه پوهېږم پې هغه رابطه الله سره وه دغه ټیم کې
په دنیا باندې نظر نو وي ما وته چې جی لګ راکاته شي وی یو درنګ پسې راته بیا ترجمه وکړه وی ما ته وی چې اشرف علي پوه شوی په ما وته وی چې نه چې لګ ډیر په پوه شوم پټکو پوه شوم په معنی اوسم نه پوهیږم لګ راکاته شي وی اخرات کې راته وی چې اوس ما حالات بل شانتي دي او په دې باندې بل ټیم بیا پوه یک هغه به داسې د الله ذکر کو چې په دنیا باندې نبی علیہ السلام خپل بیبي نه پیژند او مونږ چې مسکو یا الله که څوک معمولی ټوخیو کی یا بل څه چلو کی ورپسې راټوپ کو د مونږ بس مونږ کله پکې بر ګورو کله پکې غاړای ته ګورو او کله به پکې وو یا رستړی شو او کله هغه بسنګ الله جل جلاله ته ولاړو د الله جل جلاله عبادت هغه به اوس زمونږ د علماء دیوبند چې کوم دي رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه دا زمونږ علماء دیوبند دي دوی داسې کار وکړه چې چاله یو فتوا ولیکله رشید احمد گنگوہی سے چې کله فتوا ولیکله او دی کې هم دی فتوا کې هم دا سوچ پکې چې یره زدا مسلې دا جواب چاله ورکوم مونږ خو اکثر خلک بازار کې دوی جیو مسلې ته پوس کوم یو خوب ملي دل الکه اوس مونږ په بازار کې یو مونږ په لار کې یو او یا تراشه جمعات کې کینا داسې نه دي چې مسله و بس بیان کې دا داسې دا په موبایل با ټلیفونو کې جدا مسله اوس حل کوي اوس حل کوي دا داسې آسان کار خو نه دی که داسې غلطه مسلې جواب دی چاله ورکو ټول مثال په تور غلطه مسلې ټول دې چې څوک په عمل کوي ټول دې غرق کړي نه دا په خو سوچ سمجھ باندې نو رشید احمد گنگوہی صاحب اغلی گیا دی نو چې کله فتوا لیکله نو سوچ الله پر لړ نبی علیہ السلام پر لړ د الله ذکر پر پدی فتوا لیکلو کوم چې د الله سو کم دی د رسول سو کم دی خپل ذهن لړ چې څنګه فتوا ولیکله نو لاندې ورته خپل نوم لیکو رشید احمد گنگوہی صاحب د خپل نوم یې شو چې د ما نوم څه دی دومره الله سره رابطه وا یو درنګ سوچ کوي طالبان وای مونږ ته ګورو چې یاره دی ولې سوچ کړي یو طالب وای مونږ ته وګرا نږدې کوي راته وای چې د ما نوم څه دی وی د ما نوم څه دی وی مونږ ته چې چې تاسو نوم رشید احمد دی بیا وته نوم خپل اولی کو دومره الله په ذکر کې هغه مصروفه چې خپل نوم به هېرې خپل نوم ته نه هېر شي نو مونږ تاسو چې د الله جل جلاله د هغه ذکر مونږ تاسو د الله جل جلاله خو داسې ذکر چې الله ذکر په صحیح طریقې سره او الله مونږ یاد کو ان شاء الله چې د الله ذکر کو د قران کریم تلاوت کو نه به ټینشنی نه به سبل څه پریشانی نو مونږ تاسو چې د الله ذکر کو او بل خبره دا چې د خپل عقیده او د ایمان د هغه حفاظت کډیر اعمال دي نیک اعمال دي ګوره بنده چې کله مثال په تور باندې یو کور هغه چونکې نو مخ کې تی دوړې سنډي کنه یا بنده بل څه کوي صفا کپڑے چي نو لام به ورته مخ کې کړه نو اول به تخپل ایمان او عقیده هغه به برابر کې په عقیده به ان شاء الله خبره درته کوم نو چې ایمان دی برابر شي عقیده دی برابري ایمان دی برابري نو بیا چې نیک اعمال کې ان شاء الله تعالی به مزه خو چې ستا کې د خرابای عقیده دی برابر نه نو تدیر ذکر او اسکار او تسبیح منزونه روزي عقیده او ایمان د سره نه داسې دي لکه ډب ته چور دی ها یو تاسو تا کړو د دې متعلق یو مېټ کې د خبره کوم په منځ کې چې بنده کله سوره فاتحه وایي ورپسې سورت وایي کنه نو دمون خلق خو عام طور سره قل والله احد سورت وایي کوشش پدا کې چې نور سورتونه بس دکې صرف قل والله احد سورت دا بنوي صرف دا یره جی مازغه کار نه کوي غان یو ټپی او مصری او چاربیت خدای په سونه در دی غیله د مازغو کار کو دی نه کوي کار یا د دنیا نور کارونه چې هغه د پاره ذهن کار کوي او بس چې نه کوي کار سو تا کوشش کړل او تاسو ته یو خبره درا کوم دا مونږ چې دا افس کړی دی یا دا گردانونه یادول په علم کې دا اسې نه یادېږي دې ته به رد شپه به ناست پی اوس هم که دور نه کې ارس د نه هېرېږي تا د دې دپاره څه محنت کړی دی تا د دې دپاره کوشش کړی دی نو خبره مې تاسو ته دا کوله چې صرف په قل هو الله احد صورت په منځ کوئی بل صورت هغه به پکې وایي یا 3 آیاتونه پکې وایي اوس یو مسله درته بیانوم اوس چې ولد ضالین آمین دی ووایي نو بیا به څه وایي یا به یو اوږد آیات وایي یا به 3 واړه آیاتونه وایي نو مونځ پې کېږي یا یو اوږد آیات او یا 3 واړه آیاتونه اوس دا تپوس چا کړی دی چې یو کس مونځ کو نو هغه پکې ووایي چې ولد ضالین آمین بیا ورپسې وایي انا لله و انا الیه راجعون او رکعت یې وکړه
دا منځ د نه کېږي دا خو آیات نه دی دا آیات خو نه دی پورا آیات هم نه دی دا خو د آیات یو ټوکړه ده نو په دې باندې منځ نه کېږي یا یو سړی دی وایي هغه په هر رکعت کې دا وایي په رکعت کې وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب او رکعت پې وکړي په دې رکعت کېږي نه په دې رکعت نه کېږي دومره خو ځان پوهه کوي که نه چې دا د ثواب رکعت په کله کېږي وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب باندې برکات کله کېږي چې تی دا نه شروع کې قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب علا به برکات کېږي چې دا ټول وای د هغه ځای نه قال یا قوم ارأیتم نوالی تر دې پورې الیه انیب پورې نو علاوه دې رکعت کېږي او که ته صرف انا لله نه مخکې درې آیاتونه یا یو لوی آیات برابر کړه نو هله پې کېږي یو کس مونځ ته مخکې شوی یو وړوکې غوندې آیات وي او رکعت یې وکړو بلکې اووه آیاتونه وي انشاءالله دا ټول مسایل د ته کم از کم چې مونځ کوئ راشئ علماو سره لږ کښېنئ چې بل دا دی زه به دا صورت څنګه وام دا به څنګه ترتیب سره وام او درې آیاتونه چې ووایي آیات پاتې شي سجده ساوه په کوم صورت کې راځي نو دا تپوس چې چا کړی دی نو انا لله و انا الیه راجعون په دې باندې که مونځ کې چا ووایي مونځ پې نه کېږي دا پوره آیات نه دی د آیات یو ټوکړه ده وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب دا که د رکعت کې ووایي څومره مونځونه دې کړي دي نه دي شوي دوباره راوګرځو دا نه دي شوي په دې رکعت نه کېږي تاسو ته ما ووایي چې هغه به ورسره وایي د هغه سر نه نو یو اوږه آیات یا درې واړه آیاتونه نور چې څه مسایل د چا ذهن کې انشاءالله جواب ورکوو الله دې د عمل توفیق راکړي الله دې د موږ او ستاسو نه راضي شي الله دې د موږ او ستاسو د ټولو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي الله څومره مردگان مسلمانانو پات شوي دي الله ټولو ته مغفرت نصیب کړي الله د کومو مغفرت نصیب شوی دی الله درجات عالیه ورته نصیب کړي الله زموږ د ټولو نه راضي شي الله ګناهونه معاف کړي الله څومره مردگان مسلمانان چې وفات شوي دي الله ټولو ته مغفرت نصیب کړي یا الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله د پاره د نیکو اعمالو یا الله نصیب کړي یا الله د چا په زړه کې د شریعت د اصولو د لاندې یا الله څومره حاجات دي څومره ضروریات دي الله د غیبي خزانو نه ولا برابر کړي الله د موږ مشران کشران چې څومره دي د ټولو په عمرونو کې برکات کېښودلی کړي الله بیماری پریشانی ختم کړي زموږ والد صاحب بیمار د دعا ورته وکړي چې الله ورله صحت ورکړي الله روغ صحت ورته سره د ټولو مریضانو الله نصیب کړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو روحاني جسماني بیماری الله ختم کړي یا الله ماشومان هم نکفا مصلحه با عمله با قرآن لوی کړي الله زموږ د عقایدو یا الله حفاظت وکړي الله زموږ د ټولو نه راضي شي د چا روزګار نه الله د حلال روزګار ولا ورکړي الله موږ ټولو ته په وخت د ځنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله